سر کې دوه پیدا دي چې مزدورۍ نه ستړی راشم تر کوره، اندامونه مې لوېدلي وي له زوره، زړه مې مات شي او وجدان مې خجالت شي چې د لوږې قصې واورم له موره. او لکه ګل به دې ساتلم زما مورې زما مورې، تا په غېږ کې ګرځولم زما مورې زما مورې. تا به سخته تل په ځان کړه اسانۍ ته به دې زه کړم، ته به وږې ګرځېدلې زه به موړ تا په هر څه کړم. تا به سختې تېرولې اسانۍ ته به دې زه کړم، ته به وږې ګرځېدلې زه به موړ تا په هر څه کړم. تا به ډېر ډېر نازولم زما مورې زما مورې، لکه ګل به دې ساتلم زما مورې زما مورې. زه په تا بې حده ګران وم ته په ما وې مهربانه، زه په تا بې حده ګران وم ته په ما وې مهربانه. زه به بې له تا خوشحاله وم ته خفه وې بې له مانه، او په خپل څنګ کې دې ساتلم زما مورې زما مورې، تا په غېږ کې ګرځولم زما مورې زما مورې. او زندګي مې سره لمبه شوه چې ته لاړلې مورجانې، اور د ژوند هره کیسه شوه په ما ګرانې مهربانې. زندګي مې سره لمبه شوه چې ته لاړې مورجانې، اور د ژوند هره کیسه شوه په ما ګرانې مهربانې. عمر رو رو سوځولم زما مورې زما مورې، لکه ګل به دې ساتلم زما مورې زما مورې. بې له تا شوم ستومانه زندګي مې په هجران شوه، اوس مې ژوند کې مزه نشته راته سراسر تاوان شوه. بې له تا شوم ستومانه زندګي مې په هجران شوه، اوس مې ژوند کې مزه نشته راته سراسر تاوان شوه. هره لار کې غورځېدمه هره لار کې غورځېدلم زما مورې زما مورې، لکه ګل به دې ساتلم زما مورې زما مورې. ته زما د کور ډیوه وې بې له تا مې کور تیاره شوه، صداقت نورزیه مړ شوم چې زما د کمړه شوه. ته زما د کور ډیوه وې بې له تا مې کور تیاره شوه، صداقت نورزیه مړ شوم چې زما د کمړه شوه. هر تصویر دې مړ کولم زما مورې زما مورې. غزل دی چې خپلو سترګو کې مې نم لیدلی نه و، زندګۍ کې مې هېڅ غم لیدلی نه و. خپلو سترګو کې مې نم لیدلی نه و، زندګۍ کې مې هېڅ غم لیدلی نه و. لمر به وخته و بیا به پاڅېدمه، په ګلاب کې مې شبنم لیدلی نه و. او په تیاره به ډوډۍ راته راتلله، ما وربشې ما غنم لیدلی نه و. مننه په تیاره به ډوډۍ راته راتلله، ما وربشې ما غنم لیدلی نه و. صرف مینه د صنم مې ولیدلې خو ګزار مې د صنم لیدلی نه و. صرف مینه د صنم مې ولیدلې خو ګزار مې د صنم لیدلی نه و. ما به څنګه ستا مسج جوابولو په ټول عمر مې قلم لیدلی نه و. ما به څنګه ستا مسج جوابولو په ټول عمر مې قلم لیدلی نه و. د مورجان غېږ د مینې جنتونه محبت مې پکې کم لیدلی نه و. د مورجان غېږ د مینې جنتونه محبت مې پکې کم لیدلی نه و. ځان نورزیه اوسې ګاله پکې ګیر شوې، تا د تورو زلفو دم لیدلی نه و. د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ 2 بجې وروسته له غرمې ترسره کیږي. د ګډون او معلوماتو لپاره د شمیرې سره اړیکه ونیسئ: 0 پته: احمدشاه بابا مینه د داود خان څلور لارې 12 بلاک، اومه کوڅه د نابغه افغان خصوصي ښوونځی،